تاسو یو تازه مرکه وه د دغې تازه مرکې حقیقي خبردار چې کوم په تصویر کې یا په کیمره لیدل یو هغه منظر و یو د هغې نه مخکې به هم ستاسو خبرې شوي وروسته به هم شوي د دې ټولو خبرو په رڼا کې ستاسو رایې څه ده هغه د طالب سره مفاهمت غواړي که د طالب خلاف مزاحمت دغه پوښتنه ما ټیک همدغسې ترې وکړه چې تاسې څه غواړئ ځان ته کومه ونډه غواړئ په راتلونکي کې د طالبانو خلاف چې کوم مقاومت اعلان شوی دی هغه څنګه وینئ او تاسې ګوند جوړوي کنه چې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي د دوی ځواب روښانه و وی ویل چې طالبان که په همدغه شکل روان وي که څوک وغواړي که ونه غواړي مقاومت په خلاف جوړېږي نو دوی ویل چې زه د کوم مقاومت چې دغه اوس روان دی نه په دغه شیبه کې مخالفت کوم نه موافقت کوم دا هر شی په خپله د طالب په کړنو پورې اړه دی د کومې خواته ځي د ولس سره لار نیسي کني نیسي د مثلا نور قومونو ولسونو ته ځای ورکوي کني ورکوي د نور سیاسي فکرونو ته ځای ورکوي کنه کدی دا کار وکړي چې د شي مقاومتونه ځای ونه نیسي او کدا سي ونه کړل هرومرو کدی وغواړي کنه غواړي په مقابل کې مقاومت راځي خدای ونه ویل چې دای به دغه مقاومت کوي او یا دای به پکې ونده اخلي د عمومي تحلیل دا خدای ویل چې ګوند نه جوړي دا غواړي چې د ټولو افغانانو سره وي او دایم ویل چې وطن ته ستنېږي ځکه د ځینې فکرونه او چې هغه نیمګړي پاتې دي خو اوس یې لا شرایط نه دي جوړ تاسو محترم جنبش صاحب څه فکر کوئ هل د افغانستان په مفاهمت کې دی که نه په مزاحمت کې دی خو په عمومي ډول خو انسانان د فکر خاوندان دي او فکر او بیا په تیره بیا دغه ټولنه د افغانستان او پښتني ټولنه په مجموع کې چې دا د جرګو وطن دی یعنی هر لانجه چې راځي خلک کوشش کوي چې په ناسته په جرګو په مرکو باندې غوته کړي لبد مرغه په تیره نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې داسې بدلونونه د سیاسي چې راغلي دي د زور د لارې راغلي په نتیجه کې کله چې تاسو زور کوي او بل هم د سره زور کوي د خلکانو په مقابل کې دغه زور رامنځته شو جهادي ډلې چې رالي دغه په مقابل کې هم دغه زور ودرېد طالبانو لومړی ځل واکمنۍ کې هم دغه په زور باندې دی لري شو دی بیرته په زور باندې راغلل نو زه فکر کوم چې د انساني فکر لمخې کورته وګورئ بل شک چې خلاره تر ټولو غوړه لاره مفاهمت دی چې ټول سره کینی او جرګشي او یو مشترک لار راوبسي بدمرغي دا چې ذهنیت دومره په افغانستان کې جنگي شوی او ټوپکي شوی دی چې ترغو پورې چې ودله په واقع په زور باندې ناسي او نسکوره شوی نه دغه مفاهمت نه رانیږي چې دغه یو بدمرغي ده خو ځینې خلک دا فکر کوي جنبش صاحب چې مزاحمت یوازینۍ لار ده تاسو تجربه پرونه کې دا تاسو کوو مونږه چې آیا د مزاحمت په ذریعہ له طالبا نجات ممکن دی ډیر ګرانه پوښتنه په دې ده چې د زما د دغه نیمه پیړۍ د بدلون او د نو ډلو واکمنۍ او درامسته کېدو کومه تجربه چې ده د فکر کوم چې هر یو چې نوې راشي هغه فکر کوي چې زه واکمنم دا نور ساړوي ترغو پورې چې دوی توديږي هغه فکر کوي چې دا ټول موږ سره دي ورور تل دغه څه بدلېږي چې دا هغه څوک چې په واکه دي او دا وي تل لاندې شي او پاس لاړ شي دا بل لاندې شي یعنی په دې کې مخالفت درون شي په دغه شیبه کې په دغه چې موږ راګیږو طالب د بری په نشه کې ډوب دی فکر کوي چې ما ناتو ما تکړه دا فکر کوي چې ما لویدي ټول ما کړی دی او دغه د نننی څه دي چې دی مات نه کوم ولبا د مرغه ورس چې وتګورو مزاحمت په شدت باندې نه ورورو مخصوصا چې تبلیغات متروان وي په ډیرېدو د کڅ هم تاسو دغه مخالفت ځینې سیاسي مشرانو خبري ووري هغه وایي چې موږ لومړی لار بدای چې طالب موږ ته ځای راکړي چې طالب موږ سره غاړه وړي نو موږ وسلې ته نه لاس کوو او کدی دا کارونه کې زموږ د لپاره بیا بل لار پاتې نه ده بیا به جګړه یوازې نه داري او زه فکر کوم په نږدې وختو کې د جګړې د طالب په مقابل کې د جګړې برای ډیر سخت دی په اوږده مهال کې څوک ردولای نشي د دې دواړو خبرو پرنا کې یا دواړو فکرونو پرنا کې کوم تاسو وویل او دا تاسو سره فکرمندي ور بیا پیدا کوي چې یو ور بیا افغانستان لبد مرغه کورنۍ جګړې په روان دي کته سي د کورنۍ جګړې کوم تعریف چې د کلاسیک تعریف هغه ته وګورئ دغه اوس په ځینو سیمو کې په پراخه کچه نه په دسلندکۍ کچه باندې جګړې روانې دي طالبان موجود کیږي د طالبانو واستوال مخالفین موجود دي یو باندې شته بل خبره چې کورنۍ جګړې ته هیواد کې دي شي وڅکي هغه دا چې وسلواله بنسټپاله اسلامپاله ډلې افغانستان ته لار ځای چې پاکستان ناراضي عربي هیوادونو ناراضي ته ډیر کیږي او دال وی دي ځان ته ګواخ بولی چې ایمن الظواهری او دغه وجل کېدلې ورسته پیخه د ټول په دې شایدن کله چې دغه سي پیخه را دقیقي او په لویدیز کې امریکا کې مزینو سیاستوالو ویلي چې دا امکان نه راځي چې په افغانستان کې یو ځل بیا یعنی لاسوهنه وشي پوزي نو کدا سی وی بیا
لویدیز متحدین د نن په کور کې متحدینو پسې ګرځي او دغه بیا هغه څوک دي چې دغه وسه وسته په لاس کې لکه چې موږ 9/11 یا د سپتمبر د 11 وروسته په پیښه کې ولیدل امریکا چې لمړی چاته د مرسل لپاره لاس وګوري هغه شمالي ټلواله چې تیارې وسته درلوده. محترم جنبش صاحب په تیر شلو کالو کې چې افغان ځوان کل سولیدل او اوس بیا اوسوینی په موجوده وخت کې تاسو تجربه څه ده چې د اوس وخت افغان کل خپل لیډر څوک ګڼي دا څوک لیډر شي چې هغه ته یسترګي چې دا زمونږ پر راتلونکو کې د نجات دهنده په توګه ویني یا د غواړي څه موږ په وکړي. زه فکر کوم چې ګرانه ده د داس کوم سروي هم نه ده شوی خو زه فکر کوم چې هر سیاسي ډله چې په خوا یو ځل چلیدلې ده په دې وطن کې یا وخت چلولې د هغه خپل موافقین او مخالفین لري هغه چې زده کړې وکړي په دې 13 کلونو کې ځینې په قومي او سیاسي نظریو په خپل پخوانیو مشرانو پسې یو شمیر نور دغه وسم زید خواله رسدي او یعنی د سوشل میډیا لمخې وایم فکر کوي چې که په خانه حکومت ټول خنو لکتر لګه په لیدرشپ کې او په تیر بیا کې دی شي نن دا خبر دې زما لیدونکو د اشرفغنی د ملاتړ په نامه اخلي یو شمیر فکر کوي چې کې دی شي دا سره بیا وکړي شي د دوی مشري په غاړه وخت کې څه ماغه دارت کړ چې د نیواک د ستلیدو لیواله ده نو یو خاص یو مشترک لیدر زه خو دغه اوس نه وینم هر یو ادعا کوي د پخوانیو جنگ سالارانو نه نیولې تر دا اوسنیو سیمایي مشرانو پورې چې وطن او ملت او ځوانان لمه په ماپ سي دي زه فکر کوم داسې لویه کتله په هیڅ پسې نه ده. زه ډیر تاسو نورم لرم تاسو نه او تاسو تجربه پرونه کې دغه تاسو ضروري ګڼم دا یو موقع ده خو ماته مې تدقیقي همکاران وایي چې د جنبش صاحب لاسونو چې دی هغه کیمرې ته ډیر زیات نږدې دي نو دغه شانشي دا ډیر خو ډیرو بخیر تاسو ماته زه ورته ته دا وضاحت کوم چې جنبش په سفر کې د تیار نو خو زموږ په پاس باندې د خپل سفر باوجود او د خپل میډیکل یا طبي اپاینټمنټونو باوجود موږ لخوا راکو نو ډیر مننه ور بیا مننه دا تاسو چې ول زړشتیا داسې وسیلې نه په سفر په حالت کې کار اخلم نو کېږي دغه تخنیکی مشکل به وته او بخیر جنبش په تاریخي توګه په افغانستان کې تل ستر مزاحمتونه چې دي هغه پښتنو کړی دي خو د طالب په خلاف په مزاحمت کې دا وخت یوازې په کابل کې غیر پښتوني خزل لیدل کېږي آیا حقونه یوازې د غیر پښتنو خزو ترول شوی دي تاسو فکر کوئ پښتوني خزل ولې نه راپورته شوی ولې نه لیدل کېږي په افغانستان کې دا کېدای شي مختلف دلیلونه ولري خو په څه ماته پوره دانه د معلومه چې دا به یوازې غیر پښتني خزيوي په لومړنیو کې د لګ دغه کورنۍ نمونه نه چې فلانې زی او فلانې زی وي سره ګمان کولای شي چې پښتني پکې وي ځینې پښتني د شي په ژبه اړولې د مثلا پښتون ورزي اما پښتني دي کبیرونو ګورئ تاسو تر ټولو فعال یا ډېر فعال خزي په غیر پښتني شته پښتني په کې ډېر زیات شته اوس بیرون او کوم لابي چې کوي نړیوال ټولنې ته په دې کې پښتني فعال دي او دا نه وایي چې مثلا طالب پښتون دی یا ډېری طالبان پښتانه دي او موږ پښتني یو نو ځکه د دې ملاتړ کوو دغه څه نه ده چې دې په کور د نه ځینې خزي دغه نظر ولري او تحصیل کړي او په هغه خزي ډېر کم د طالبانو ترڅنګ ولاړ یو بل تاریخي او سیاسي حواله سره او کلتوري حواله سره سوال ډیر زیات کیږي د پښتنو طالبانو په اړه باندې په ټول نړۍ کې پاکستان کې دا سوال دی په افغانستان کې د پنور نړۍ کې دا ځینې خلک په ځانګړي کچه تاسو پام په ورستیو کې د پاکستان په خواني وزیر اعظم عمران خان صاحب دا تصور ډیر زیات پروموټ کوو یعنی د له ودا ورکولا ملګرو ملتونو کې وینا وکړه به یو آرټیکل ولیکو په یو ټلویزیون ویل چې په پاکستان کې طالبانو ته خیرالي ځکه ویل شو چې د قومیت په بنیاد د خوا پښتانه اوس دا سوال تاسو نه کوو چې آیا دا ویل سم دي چې د پښتنو قبایلی سوچ او د طالبانو فکرونه سمون خوري آیا د طالب په واکمنۍ کې پښتنو ته ځانونه کمفورټیبل یا آرام ځکه کاری چې غني د خپل قوم خلک واکمن دي دا څه چې د طالبانو لخر په پښتني ټولنه کې راټوکېدل دي په پښتنو په کډوالۍ کې راټوکېدل دي خو دا خبره کول چې د پښتون کلتور استازي سم بنوي کستاسي لیدونکو ته مو یاد کوم چې ولسمشر اشرف غنی په مرکه کې ماته ویل چې ک طالبان پښتانه په پښتونخوا کې هغه د شمیره دا وایي چې وي 80,000 کسان چې وژل شوي دي او 10,000 پښتانه دي بیا هغه په خصوصي خبرو کې ماته دام ویل چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ نه راهیسي هغه پښتانه قومي مشران ځکه پښتني ټولنه په قومي جوړښتونو باندې چلیدل چې په افغانستان او د ډیورن کلی لیکي په هغه خوا کې وژل شوی دي شاید په نورو سیمو کې دی وژل شوی یعنی د طالبانو پر اساس سره د پښتنو قومي سټرکچر یا جوړښت به خله منځ ولاړ او د کې شک نشته چې د لښکرو ډیره برخه پښتو وايي پښتانه دي پښتني کورنۍ لري اما دا چې دوی د پښتون کلتور استازیتوب کوي یعنی ډیره په دغه باور نه دي
خو کو کتل شي نو په شمال کې چې کوم غیر پښتانه قومونه دي هغه د مزاحمت خبره کوي د طالب په ضد کوم چې پښتانه دي که په افغانستان کې دنه کې بهر دي هغه کې ډیر خلک داسې نه دي چې که خواهش لري هم نو په ظاهر د مزاحمت یو لار خپل کړی وي په د کابل د تخت د وسلو واکمنو په ضد د دې علت خای تاریخي هم وي ځکه چې یعنی عقیده دا او د روسي مرکه کې دا ثابت شو چې وایي لکه صبر وکړي وګوري چې څه راځي طالب کومه خواته دي طالب د افغانستان ملي ګټو ته درناوی کوي کنه کوي د قومي جوړښت ته درناوی کوي د نړیوال ټولنې سره راشه درشه ساتي کنه ساتي او د اقتصاد هم خورلې شي کنه شي یوازې د ملایان ساتي کنور کسان هم ځان سره راولي وای یو ځل به صبر وکړي د دینه سره وځي کسان یو کال تیر شو زیاتره کسان مثلا زمي مثالونه ویل شم چې سوشل میډیا کې فعالو د طالبانو په لومړي سر کې د دوی ډیر ملاتړ کوي خپل لاره تر ورکه یعنی ځان نه پوښتنه کوي چې اوس من کومه خاطر رواني په تیر به د جنونو د خوانځيو مسله چې راشي د اقتصاد د لویدو موضوع چې راشي د نور قومونو د راګډولو موضوع چې راشي دوی سره دا پوښتنه پاتې دي نو د پښتنو دغه دا چې صبر کوو ګورو چې څه کیږي یو خبره بلم زه د ورستۍ مرکې د ولسمشر غنی د مرکې نه را یاد کما ځکه چې هغه تجربه د مشرۍ کړي دا وایي چې ک طالب پاتې کیږي یو سخت دیکتاتوري یا زورواکي برازي کړنګيږي او په ځای بدیل نه وي جوړ شوی الټرنیټیو نه راغلی دا هم خطرناک ده کېدې شي د عمومي پښتنو نظر هم دغه وي چې کته طالب وس رنګ کې پار زوري چړنګ کې کتام زوري په مقابل کې اوس کورنۍ نشته خو پار زور طالب رنګ شي او زایناسه سم غوړه شوی نه وطن د دې په ځای چې جوړ شي ورانیږي د کې یو بل ټکی لګ واضح کړي لګ نور کلیریفیکیشن دا ټکی غواړي کوم چې اشرف غنی صاحب تاسو ولې دي تاسو نور حواله ورکړلې آیا دا څه خبرونه چې دا سوچ یا دا تصور به افغانستان په ظاهره د سیاسي تقسیم نه نسلی تقسیم طرف ته بوزي مثال په توګه تاجک دي که هزاره دي که پښتانه دي دوی به بل سوچ سره باندې کول باندې مجبور کړي او ځینی خلک چې دا سوال کول هم نری پکار او دا سوال چې دا ډیر سخت هم دی او کې د خلک په خبر کیږي حقیقت دا چې ځینی خلکو سره دا فکر مند شته جمعه سم او بیا هم ځکه مرکه ته حواله ورکړم دا پښتنه ما وکړه دا په خپل رسري سوشل میډیا کې د راځي زیاتره غیر پښتانه سیاسي فعالان ځینې مشهور کسان دی وایي چې نور دا وخت رسیدل چې موږ د پښتانه سره ژوند ونکړو موږ خپل وطن ولرو موږ خپل ځای ولرو موږ بیل شو یعنی صحیح ده چې د ملت په ګټه بدانه شي دا خبره یاد شي خوشته ده ما دا پښتنه له کاغلی غنی نه وکړه هغه مو ویل چې دا خطر موجود دی خپل پخوانی ولسمشر حامد کرزیم دا ویلي چې وطن له یو خطر سره مخامخ دی که نور قومونه دا فکر وکړي چې دا وطن زمانه دی دلته زما ګټه نشته ما ته څوک درناوی نه راکوي ما ته خپل حق نه راکوي نو کېدې شي که اوس نه مثلا یو څه وخت وروسته دغه یو لاره غوره کړي د افغانستان د کورنۍ جګړې یو مشخصه یو خصوصیت ځانګړتیا یې دا و چې د نورو ورته کړکېچونه چې هیڅ کله داس یو قوت په دغه 500 کلو کې د جګړو نه و چې وایي چې موږ افغانستان ماته بیل وطن جوړو خو اوس داسې اندېښنه را پیدا شوې چې کېدې شي ځینې بهرني یا کورني لاسونه دا کارو کې چې نور قومونه ځان ته خپلې سیمې وغواړي زه یو بل تاسو زما سره چې کوم تاسو ماته ترتیب جوړ کړو په دې کې لږ مخکې رسو کوم ځکه چې دا باس د تقسیم دا اوس راغی نو په دې کې د پاکستان خبره اوس کېږي ځینې افغانان ډېر په ډاګه وایي چې طالبان چې دی هغه پاکستان په افغانستان باندې مسلط کړی دي او دا وخت په عملي توګه کابل د اسلام آباد په موټي کې دی تاسو دا فکر منډیو ته یا تورون ته څنګه ګورئ تورونه خو په څو دلیلونو باندې یعنی خلک لګي زبد نور حواله ورکم چې دا نظر په ما پورې ونه تړل شي هغه دا چې وایي چې کله چې په افغانستان کې طالب بریالي کیږي د پاکستان د سر له سیاستوالو نه تر وړو مدرسې طالبانو پورې ټول اختر کوي د دې معنی څه ده د دې معنی دا چې دا د پاکستان لخوا افغانستان ته راستول شوی ځواک دی بل مثلا دغه پښتنه مخامخ د خاغلی غنی نه ما وکړه هغه ویل چې پاکستان په افغانستان کې داخلي د پاکستان سفیر څه کوي چې هر خواته دی اول هغه څوک چې چوکۍ غواړي د طالبان په حکومت کې د پاکستان په سفیر پسې منډي وي یا بل مثال چې هغه ول چې کله چې د طالبانو په ټاکنو کې یعنی دا د نورو نظر رضا فقط تاسو ما ویل چې د خبره کوم چې نورو حوالو باندې راشي ویل چې کله چې د دې په حکومت کې په ټاکنو باندې اختلاف راغی د ګویا د بیلا بیلو ډلو ترمن د هغه وخت د ایسای مشر څه کول چې کابل ته لاړ او دا روغه وکړه او دوی ومنله یا ولې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ روغه ته غاړه دی او هغه غواړي سره نږدې کی او په خپل روغه ته غاړه نه خو یا مثلا ایران سره په وړه خبره باندې په پوله کې نخته کوي خو پاکستاني الوتکې راځي بمبار کوي توګه نه وچته دغه ټولي بیلګې چې خلک د سپیکر کوي چې پاکستان طالبانو ته د خپل یو ستراتیژیک اسید په توګه یا شتمنۍ په توګه ګوري یو ټکی دی کې بل غواړم تاسو نو ورم جنبش صاحب پاکستان دا یو
حقیقت دی فیکٹ دی نو ځکه به موږ حواله نه ورکوو سوال به وکړو چې یو وخت و چې پاکستان او افغانستان دواړو سره مینه لرله او مینه لیدل کېده په ولسي کچ هم سیاسي کچ هم سفارتي کچ هم او تجارتي کچ هم خو بیا بتدریج تاسو په شان پوهانو یا بیا نورو خبريالانو دا ویل شروع کړل چې په پاکستان په افغانستان کې د سټریټیجیک ډیپث پالیسی په وجه باندې تګلاره په وجه باندې په افغانانو کې د پاکستان مینه چې دغه پکرکه بدل شروع شو په پکرکه بدلیدل شروع شو تاسو تر څه د پورې د تصور سره اتفاق لري او علت څنګه چې په افغانستان کې کچري دا حقیقت چې د پاکستان څخه کرکه راپورته شو نو ولې علت سره کله چې تاسو د پاکستاني ډیپلوماټانو نه پوښتنه وکړئ هغوی دا وایي چې زموږ له جوړېدو نه یا د پاکستان د جوړېدو نه راهیسې هېڅکله افغان حکومتونو له موږ سره دوستي نه ده کړې دوی مثال راوړي چې په ملګرو ملتونو کې افغانستان یوازینی هېواد و چې د دې د غړیتوب خلاف یې رایه ورکړه دوی دا مثال راوړي خو په عین حال کې پخواني پاچا ظاهر شاه په یوه مرکه کې چې بي بي سي کې چارواکي ما کار کاوه دوی کله ورته وویل چې پاکستان چې کله دوه ځله له هند سره په جګړه کې په کړکۍ کې اخته وو ما ته ډیر خلک را لوي ویل چې دغه وخت دی چې موږ د ډیورن مسله باندې یعنی وخت دی چې موږ دا غوڅه کوو په زور هغه سیمه چې فکر کوو چې زموږ دی هغه راخلي کوو ما مخالفت وکم ولنه یو مسلمان ورور چې په کړکۍ کې اخته ته په هغه وخت کې کدا کارو کې د ډیره بی ایمانی او بی غیرتی دی ما دا خبره د خپل د ځای شخص خبره ده نو زه فکر کوم چې مناسبات د پاکستان او افغانستان همیشه د ډیر نازک او ویلات هم د ډیورن لیکه بلل کېدل او څو ځلم د ټکر تر پوری خبره رسیدلې ده شکونه هم په اسلام آباد کې وو د افغانستان په خلاف او هم په کابل کې وو د پاکستان په خلاف ورکړه چې داود خان کو د تاو کړو ظاهر خان لري ک د ذوالفقار علي بوټو په وخت کې لومړني کسان چې دی وروغختل والته وروزل شو مثلا ګلبدین حکمت یارو برهان الدین رباني او احمد شاه مسعود دی امغلته او د بابر صاحب دا خبره ده چې وي تاسو پښتونستان د غزنه وای موږ به د دې خوانه داسې شاید په جوړ چې تاسو بیا مقابله ونه شي کړی نو فکر کوم چې دا به اعتمادي متقابله موجوده و په ولسی کچه راشه درشه په دی و چې ولسونه یو او ګټي سوداګریز او نور سره شریک دي په دې مورد کې یو مختصر سوال بل کوم چې بیا مخکې لاړ شو د طالب واکمنۍ ته د افغانانو کتنه چې کوم مسله موجوده هغه دا او آیا اوس تاسو وینئ طالب چې په ظاهره د ښکاری چې په نېشنلزم یا قوم پرستی باندې یا نسلي سیاست باندې یقین نه لري بلکې د امت یا د اسلام خبره کوي خو د پاکستان خبره چې کله راځي نو هغه بیا د افغان هویت یا افغان نېشنلزم تصور چې دی هغه افغانانو ته خودل غواړي چې دا لزانه د خپل وګو د بوج کم کی چې غني دی د پاکستان په موټي کې دی د طالبان لپاره دا څومره یو چیلنج تاسو وینئ د پاکستان په مورد کې چې ځان ته محسوسوي پاکستان په دغه وبکه طالبان په دغه مورد کې پاکستان سره په وستونځ کې دي لوي خو د زیاتره طالبانو کورنۍ الته دي درسونه ویلي دي کې دي چې ذهني پلوام دغه ټولنې نه متاثر وي او ځینې کې دي چې د زړه اخلاص او سره مینه مول اما کله چې دی خو راځي چې ګوري چې دا وطن بیل دی دلته ملي ارزښتونه جلا دي دلته د پاکستان سره د ډیورن په مسله باندې شخړه موجوده ده نو بیا یو دوګونی حالت کې راشي ځینې طالب مشران هغه تاسو کوم اصطلاح وکاروله جوور نېشنلیست یا قوم پرست یا ملت پال دي ځینې نور بیا د اسلامي امت په دغه چې اسلام ملت پالنه ردی پاکستان اسلامي ورور دی او موږ پاکستان او مثلا هر یو چې اسلامي کلمه وایي هغه زموږ ورور دی زموږ په منځ کې اختلاف نشته دی یو خبره به د ولی خان درته یاد کوم چې هغه ویلي چې کله چې نصر الله بابر پخوانی د طالب مشر مولا عمر کورغه ورته ویل چې د ډیورن په مسله باندې د دایغه تکینو هغه ورته ویل چې کمل ما نه اوس په بل ډول چلند سره کړی کې دې شي دا خبره زه په خپل نه پیغام ما دا خبره شوې د دې ترګندوي کې کوي چې کله چې مثلا ملي مسایلو تر شي طالب مشران بیا د خپل ملي ګټو په دریس کې ودري تاسو د ولی خان حواله ورکړه د ډیورن نو د ډیورن پښتانه چې څومره د ډیورن د لیکنه چې پښتانه ورته زیاتره فرضي لیکوي دواړو پر ورته دي په دې اړه ډیر زیات حساسیت لري او دا موضوع ډیر حساسه ده شعرونو کې هم ډیر زیات ذکر شوی دی ستا پسینو د کرخي ذکر بیا زکه کوو ګرانه وطن د دې زخم درد بونه کمیږي او دا څنور نو طالبان خلک تا فکر کوي چې کېدې شي په دې موضوع باندې پاکستان د خواهش مطابق کار وکړي یعنی د ډیورن کرخه په رسمیت وپېژني تاسو فکر کوئ داسې بوشي زه فکر نه کوم دا ډیره ګرانه دا واغیم په دې پیږي چې اته دغه تور لږ مختلف شم په اشرف غنی باندې ولګي د ځینې تاسو چې د اشرف غنی سیاسي مخالفین وګورئ شوی د برتانیا د لوی درسیز لار په پټه اشرف غنی په الوتکه کې نه والته د جنرال باجوا سره جرګه کوي چې په د ډیورن باندې خبره وشي ما البته تاسو اوس د افغانستان سوشل میډیا وګورئ اشرف غنی په دې تورنۍ چې ګواکې کمپټ تړونه
لاسلیک کړی ما دا پوښتنه دغه نه وکړه وایي هیڅ شی دغه نشته ما فقط غوښتل چې پاکستان سره د ګټو په حساب باندې دغه وکړم چې کومې ګټې چې تاسو غواړئ اقتصادي ګټې دي یعنی تاسو منځنۍ اسیا ته تیرېدل غواړئ زه هند ته تیرېدل غواړم په دغه سره بنا وکړو او کله چې د طالب خبره راځي زه فکر کوم دا به د هغوی لپاره ډیره ګرانه وي او یو مثال به ورسره درکړم چې کله د پامیر کې د واخان په وړه ټوکه باندې دا اوازې راغلې چې پاکستانیان دغه نفوذ کوي یو غواړي منځنۍ اسیا ته وځي د طالبانو دفاع وزیر چې د ملا عمر زوی د ملا یعقوب ویل چې واخان د وطن سر دی او ترڅو پورې چې دا سرونه وي د واخان سر به ساتل کیږي معنی دا ده چې دوی په دغه ملي نزاکتونو باندې پیږي او زه فکر نه کوم چې دوی د تمامه لوي زما به خواهش وي چې په یو بل پروګرام کې چې په ډیورنډ په لیک باندې یوازې یو ځانګړی مرکز تاسو سره کوم تاسو په ځان نورم پوکو د افغانستان پاکستان تاریخي پس منظر کې خو زما د دې موضوع ته لږ سوالونه پاتې دغه طبيعت راځم د طالبانو په ضد وسنۍ زیاتره مخالفت چې د جنبش په ډایسپورا کې یعنی د افغانستان نه بهر میشت هیوادونو کې خلک د پاکستان لیدل کېږي خدا سي نخکاری د دې مخالفت یو مرکز یو مشر یا طریقې کار یو وي البته هدف تر ډیره حد یو دی یعنی له طالبان نجات تاسو پرای کې د طالب خلاف ډایسپورا ویشل شوی دا کدن ولې نه یوازې ویشل شوی دا بلکې ډیره سخته ویشل شوی دا مثلا لومړنۍ مخالفت احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود او پخوانی مرستیال ولسمشر امر الله صالح شروع کړ دغه خلاف باندې نور تبلیغات شروع شو چې په تیر به د امر الله صالح په خلاف باندې چې ولې کپدي د ریسک ادارې د ولې د اشرف غنی سره همکاري کوله بیا چې د نور کسان په ترکیه کې سره راټول شو جنرال دوست عطا محمد نور محقق او نور د سیاسي مشران چې خاصه سیدونکو د نامونو سره آشنا وي دغه په خلاف باندې نور خبرې دالي چې دا هغه کسان دي چې په هر نظام کې دوی واځي خپل ګټه غواړي حتی د دوی د خپل سیمو خلکو ته د پیغورونه ورکړي چې کله چې په واقع وي ولې مو دا چې نه والي چې وسله سي کوي نو زه فکر کوم ټولنه ډیره سخته ویشل شوې ده او بهرنۍ ټولنه یعنی افغانان چې په بهرنۍ هیوادو کې هغه ویشل شوي دي خو دا یو قوي مرکز تر اوسه نشته حتی هم دغه د مقاومت جبهه چې د احمد مسعود ټول شموله نه ده په طالب ضد برخه کې هغه هم غواړي چې بلا بل کسان پکې ونده ولري او نقش پکې ولري په دې بنیاد دا سوال کې دی چې غني د طالب لپاره د ډایسپورا مخالفت یو چیلنج نه دی په دغه اوس وخت کې خو زه په ډاټ سره ویلی شم چې نه دی ویلت هم دا دی چې طالب پیاوړی دی پوځي ځواک ورسره دی هیواد په منګولو کې د اقتصادي واک ورسره دی البته دا اټکل د اوس لپاره دی کېدای شي د اوس لپاره ما سره دوه سوال نور پاتې ځم چې زر پېژنه دی چیلنج نه دی خو په افغانستان کې په کور دننه پاکستاني طالب چې په افغانستان کې ناشته یوا داعش چې منظم کیږي نړیوال وی دویمه او د القاعده د منظم کېدو خبرونه راځي بخبر ایمن الظواهری وجل شو آیا دا د افغانستان کې د کور دننه د طالب لپاره چیلنج په توګه تاسو فکر کوئ چې وینئ که یو غټ چیلنج طالب ته پروت یم دغه چې نړیوالې ټولنې ته ویل کېږي چې دوی ورته ژمنه کړې وه چې دغه کسان باندې پرېږدي په تېره بیا القاعده او داعش د دوی مخه به نیسي اما ایمن ظواهري وژل کېدل وښودله چې اوس هغه باور په دوی باندې نه دی پاتې او زه فکر کوم هماغسې چې د 9/11 نه مخکې افغانستان د جهادي ډلو په یو ډیران باندې بدل شوی او په یو مرکز باندې بدل شوی دغسې به د هر ځای نه راځي او دغه ته به وده کوي فکر کوم چې دا یو چیلنج دی ډېر لوی زما دوه درې منټه پاتې کېږي ډېر افغانان تاسو د یو روښان فکره افغان لیکوال خبریال او فکر کوونکي په توګه پیژني د اویایم او تیم په لسیزه کې جنبش په افغانستان کې د کلپالو تحریکونو او فعالیتونو چې ډېر لیدل کېدل اوس داسې نه ښکاري آیا دوی خپله دغه مفکوره چې وه نوي نسل ته منتقل نه کړه شو که څنګه زه فکر کوم یو علت خو دا دی چې په نړۍ کې د کمونیزم هغه راښکون چې و د شوروي په ړنګېدو سره او د ختیځ بلاک په ړنګېدو سره له منځه ولاړ ټولو فکر ځکه چې تاسو یو لوی یو قوت وینئ چې هغه تاسو د یو مقناطیس په توګه یو مګنیټ په توګه وي چې هغه تاسو ورکش کوي کله چې هغه مات شو دغه راښکون له منځه لاړ بیا خپله د کینلاسو تجربه په افغانستان کې د دې سبب شو چې نوی نسل دی پسې لاړ نه شي ما د پخواني دفاع وزیر شاهنواز تنینه په پندۍ کې دا پوښتنه وکړه هغه غوښتل زه ورغلی وم مرکې ته راته ویل چې موږ داسې ګوند جوړوو ما ورته ویل یو ځوان نوی نفر راوښیئ چې تاسې جذب کړئ نو زه به دا استدلال وکړی شم چې کېدای شي ستاسې ګوند بریالی شي چې نوی نفر ونه لرئ او هماغه زاړه کسان درسره وي کېدای شي هېڅ ځای ته ونه رسېږي دلیل یې دا دی چې هم نړیوال راښکون نه لري هم په کور دننه د دې تجربه ډېره بریالۍ نه وه یو ډېر داسې تپوس درنه کوم چې کېدای شي تاسو یا نور افغانان وایي چې دا تپوس یې ولې خو زه یې کول غواړم اوسنۍ او تېر شوي حکومت کې چې کوم زلمی کول و کار یې کوو په دې کې یا په اوسنۍ ډایسپورا کې یا په افغان نړۍ کې چې روښان فکره افغانان دي په دې کې په زلمی کول کې تاسو ته د راتلونکي دور د افغانستان لیډر یا د افغان نیشن یا قام لیډر داسې په چا مو زړه خوښیږي چې دی به دغه روښان فکرانو نمایندګي کوي او د افغان نیشن لیډر به وي ډیره به ګرانه زما نه دغه ځوان مشران نه خوابدي کېږي چې ولې دا خبره وکړله زه فکر کوم چې
مشران د تاریخ د بټۍ نه راوځي په خپل یعنی نه جوړیږي تاسو کولای شئ یو چاته وایي چې دا مې مشر دی اما او یا په زور یا د پیسو په زور باندې رامشر شي اما هغه چې دا حقونه ولري طبيعي او خلک ورپسې شي په دغه شی باندې ډیر لګري البته زه دا نه وایم بالقوا یا پوتنسیل ځواک په ډیرو کې شته دی اما دا چې د یعنی یو ګڼ شمېر شته دی دا چې څوک دغه تاریخي ازمېښت نه بریالي راوځي او ولسونه ورپسې